السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به موږ تاسو په CCNA کې په خاص ډول سره بیا نتورک ځینې ټاپولوژي پیژنو. راځو سمدستي درس ته. راځو بسم الله الرحمن الرحیم. نتورک ټاپولوژیز. نتورک ټاپولوژي څه ته ویل کیږي؟ Topology is the physical layout of network device. په فزیکی ډول سره د network device ترتیب ته څه ویل کیږي؟ ټاپولوژي ویل کیږي چې فرضاً دغه network کې د سویچ چېرته ولګیږي، راوټر د کوم ځای کې ولګیږي، کمپیوټر د کوم ځای کې ولګیږي. د دې لیاوټ ته د دې ترتیب ته ټاپولوژي ویل کیږي. ښه، اوس راځو چې د باره کې معلومات موږ تاسو ترلاسه کوو. لومړی د دې ډېر ډولونه دي. لومړی به پکې موږ تاسو بس ټاپولوژي وایو. بس ټاپولوژي څه ته ویل کیږي؟ تاسو یې دغه تصویر چې وګورئ په ډیسکرپشن باندې ټولو باندې پوهیږئ. تاسو دلته دغه تصویر که وګورئ، ټول کمپیوټر د یو مین بس یو مرکزي کیبل سره نښتي دي. که چیرې په دې کې دا مرکزي کیبل له منځه لاړ شي نو د دوی کنیکشن له منځه ځي. ښه، بس ټاپولوژي څه ته ویل کیږي؟ In a bus topology, all devices are connected to a single central cable, the bus. په بس ټاپولوژي کې ټول کمپیوټر د یو مرکزي یو کیبل سره نښتي وي، لکه په دې ډول تصویر کې چې تاسو وینئ چې دې ته د بس هم ویل کیږي. او data travel in both direction along the bus, and if the bus fail, the entire network goes down. دغه ډیټا په د دواړو اړخونو کې په د بس کې ځي، هم د اړخ ته پکې ځي او هم د اړخ ته ډیټا پکې روانه وي. او که چیرې په دې کې دغه منځني کیبل ډاون شو نو د ټول نیټورکس ډاون کیږي، یعنې په دې باندې تاثیر کوي. This topology is easy to set up and require least cable. دغه ټاپولوژي اسانه ده او کیبل ته ډېره کمه اندازه سره اړتیا لري. but can suffer from performance issues with the high traffics. کله چې ټرافیکس زیات شي نو په دې وخت کې ډیټا کولیکشن رامنځته کیږي او ستونزې راولاړوي. نو د دې په خاطر موږ تاسو په بس ټاپولوژي د خپلې اړتیا مطابق کنفیګر کوو. ورپسې بل چې د سټار ټاپولوژي څه ته ویل کیږي؟ نوم نه یې معلومیږي. تاسو لومړی دغه تصویر وګورئ. په دې ټاپولوژي کې ټول کمپیوټر د یو سنټرل مرکزي هب یا سویچ سره وصل شوي وي. په دې کې که چیرې دا کمپیوټر ډاون شو یوازې به د دې اړیکه ختم شي، د نورو اړیکه به موجوده وي. خو که چیرې مرکزي سویچ یا دا هب له پیل شه یا دا ناکام شه، د کار ونه کړ نو ټول نیټورک کنیکشن به د لاسه ورشي. اوس راځو دې ته. سټار ټاپولوژي features all devices connected to a central hub or switch. په دې کې ټول devices د یو مرکزي هب یا سویچ سره نښتي وي. Data passes through the hub before reaching its destination. کله چې فرضاً یو کمپیوټر وغواړي چې ډیټا دې کمپیوټر ته ولګي، مخکې د دې نه ډیټا راځي هب ته او بیا د هب نه ځي دې خوا دې ته. This topology is reliable. If one connection fails, it does not affect the others. که چیرې په دې کې یو کمپیوټر ډاون شي په نور نیټورک باندې تاثیر نه کوي. خو لیکن او موږ تاسو په بس ټاپولوژي کې که چیرې دا کنیکشن د منځنۍ له منځه لاړ نو په ټول نیټورک باندې تاثیر کوي. خو دلته د یو کمپیوټر یا یو ډیوایس پیل کېدل په ټول نیټورک باندې تاثیر نه کوي. ښه، اوس راځو. It does not affect others. However, if the central hub fails, که په دې کې د سنټرل یا مرکزي هب فیل شو، the entire network is compromised. بیا په دې کې د ټول نیټورک له منځه ځي. بل ورپسې راځو رینګ ټاپولوژي ته. د دې کې تاسو لومړی د تصویر وګورئ، لکه څه ډول څخه چې د نوم نه معلومیږي. په رینګ ټاپولوژي کې دا ډول د رینګ یا د ګوتمۍ په ډول جوړښت لري. په دې کې که چیرې نیټورکس د یو اړخ له منځه لاړ شي، که چیرې دغه دلته له منځه لاړ شي نو د دې او د دې کمپیوټر ترمنځ اړیکه له منځه ځي. ښه،
ring topology. In a ring topology, each device is connected to two other devices. په دې ټاپولوژي کې یو کمپیوټر د دوو کمپیوټرونو سره وصل شوی وي، لکه دا کمپیوټر هم د دې سره وصل شوی دی او هم د دې سره وصل شوی دی. forming a circular pathway per data. او په دې کې د ډیټا انتقال سرکولر یا دایروي ډول رقم تر سره کیږي. ډیټا په داسې ډول سره په دې کې څنګه کیږي، په دا ډول به په دې لاره باندې ډیټا انتقالیږي. data travel in one direction around the ring. په دې کې ډیټا په یو ډایرکشن یا په یو لاره باندې ځي. Well, this topology can provide consistent performance. If one device fails, it can disrupt the entire network unless redundancy measurements are in place. او په دې کې که چیرې یو ډیوایس فیل شو نو په نورو نیټورکس باندې تاثیر کوي، خو د ځینو ډیوایسونو ترمنځ کنیکشن نه قطع کوي. راځو اوس میش ټاپالوژي ته. میش ټاپالوژي څه ته ویل کیږي؟ تاسو یې تصویر ګورئ. دلته کیبل په زیاته اندازه سره ځای کیږي. دلته دغه نیټورک لږ قیمتي تمامیږي، ولې ځکه چې دلته کیبل زیات استعمال شوی دی. خو دلته ریلایبلیټي زیاته ده، ولې ځکه دلته ریډنډنسي موجوده ده. که چیرې فرض کوي مثال په ډول سره د دې او د دې کمپیوټر ترمنځ دا کنیکشن قطع شو، نو کمپیوټر کولی شي چې د دې لیاره دې ته ډیټا ولېږي، او یا دې ته راشي او ډیټا په داسې ډول سره ور ولېږي، او یا ډیټا کیدای شي په دې ډول ورته راولېږي. ښه، اوس راځو. Mesh topology consists of multiple connection between devices, allowing for a multiple pathway per data transmission. په میش ټاپولوژي کې د ډیوایسو ترمنځ زیات کنیکشن رامنځته کیږي او زیاتو ډیوایسونو ته دا اجازه ورکوي چې دوی ته په مختلفو لارو باندې ډیټا څنګه کې ولېږي. This setup provide high redundancy. په دې کې ریډنډنسي زیاتې وي. ریډنډنسي په دې مطلب که د لیار چیرې پیل شي او په بله لار باندې به دا ډیټا څنګه کي په یو بل ریډنډنټ لینک باندې به یې ور ولېږي. and reliability او په دې کې او دغه امکان ډېر نشته چې دغه کمپیوټر دی او دې ته ډیټا ونه شي لېږلی. if one connection fail، که چیرې په دې کې یو کنیکشن له منځه لاړ، ډیټا can take alternative route. او که چیرې په دې کې دغه یو کمپیوټر خپل پیل شي یا ناکام شي، نو دغه کمپیوټر به په یوه بله لاره باندې ډیټا ولېږي، یعنې یو بله الټرنیټیو راوټ لار به ورته پیدا کړي. however it can be complex and expensive. که څه هم دا یو څه مغلق او قیمتي تمامیږي to implement due to the number of connection required. د دې په خاطر چې دا مونږ تاسو امپلیمنټ کوو، نو دغه لږ څه مغلق او یو څه اندازه قیمتي تمامیږي، ولې ځکه چې دغه زیاتو ډیوایسو ته او کیبل ته اړتیا لري. ښه، ورپسې بل راځو ټري ټاپالوژي ته. تصویر یې تاسو ګورئ، په دې کې مختلفې ټاپالوژۍ موجودې دي. ټري ټاپالوژي کمباین کریکټرسټیک اف سټار اینډ بس ټاپالوژي. دا د بس او سټار ټاپالوژي نه جوړه شوې ده. It features group of star configures network connected to a linear bus backbone. او په دې کې دغه بس ټاپالوژي او سټار ټاپالوژي په دې کې که تاسو وګورئ په اصل کې هم بس ټاپالوژي ده، هم که دلته وګورئ سټار ټاپالوژي ده. او په دې کې دغه ډیوایسونه په لاینر ډول سره د یو بیک بون کیبل سره څنګه شي وصل شوي وي. دا منځنی کیبل ته بیک بون کیبل ویل کېږي. خو په دې کې که چېرې د بیک بون کیبل له منځه لاړ، نو د دې نیټورک او د دې نیټورک ترمنځ اړیکه قطع کېږي. This hierarchical structure allow for easy expansion. دغه اجازه ورکوي مختلفو په اسانۍ ډول سره کولی شو چې یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کنیکشن وکړي، خو لیکن but can be affected by failures in the backbone. او که چیرې په دې کې د backbone failures یا پرځن په دې کې ستونزه راغله، نو د دوی ترمنځ کنیکشن سختېږي، او یا پرځن او دغه نیټورک خپله کنیکشن وبایلود، نو د دې سره یې کنیکشن څنګه کېږي له منځه ځي. ورپسې بله هایبراید ټاپالوژي د نوم نه یې معلومیږي. په دې کې یو څه مختلفې ټاپالوژۍ موجودې دي.
دلته وګورئ سټار ټاپولوژي او دلته که تاسو وګورئ رینګ ټاپولوژي پکې موجوده ده. ښه اوس راځو هایبراید ټاپولوژي کمباین ټو اور مور ډیفرنس ټاپولوژي. هایبراید ټاپولوژي د دوه یا زیاتو مختلفو ټاپولوژیو څخه منځته راغلې ده، مثلا یا سټار بس ټاپولوژي او یا سټار رینګ ټاپولوژي څخه منځته راځي. پرم لارج نیټورک د دې په خاطر چې یو لوی نیټورک جوړ کړي. This flexibility allow organization to tailor their network design to a specific need while knowing the advantages of different topology. او دغه یو organization د خپل specific هدف لپاره جوړوي چې کوم اهداف د دوی وي، د خپل requirement په اساس به دا څنګه کوي دغه جوړوي. ښه ټاپولوژي هم دومره وي. اوس دغه دوه موضوعات مې دلته راواخیستل په اضافي ډول سره، یو کلاینټ دی او بل چې دی سرور دی. کلاینټ هغه چاته ویل کېږي چې د سرور څخه څنګه کوي دې څخه ډیټا ترلاسه کوي او دې څخه معلومات ترلاسه کوي، او سرور هغه چاته ویل کېږي چې د کلاینټ لپاره خدمات برابروي. راځو کلاینټ a device or software that requests servers to resources from a server، چې د سرور ته څنګه کوي دې ته ریکویسټ کوي او د دې نه څنګه کوي دې نه ریسورسز ترلاسه کوي. سرور ساته ویل کېږي a system that manage network resources and provide service to a client، چې د نیټورک ریسورس مانجمنټ کوي او د کلاینټ لپاره خدمات څنګه کوي وړاندې کوي، دې ته سرور ویل کېږي. تاسو دلته ګورئ دلته ISP چې دی دغه سرور دی او دا یوزر چې تاسو ګورئ دا څه دی دغه کلاینټ دی، یا دلته تاسو ګورئ د انټرنیټ یا دلته VPN دی یا سرور دی او دلته د یوزر څنګه دی دا کلاینټ دی. ښه ډیره مننه چې زموږ سره پاتې شوي. هیله ده چې د نیټورک ټاپولوژي نه مو یو څه زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د خدای په امان.